نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. ربي زدني علما. تهجد المنز یو مستحب عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې ډېر اهتمام کوي او صحابه کرامو ته به یې هم د دې لمونځ هڅه کول. د صحیح مسلم او ابن ماجه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د فرض لمانځه نه بعد تر ټولو غوره او بهترینه لمونځ دا د تهجد لمونځ دی. او یو بل حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپې په دریمه برخه کې خداوند متعال د اسمان نه مځکې ته راکښته سي او فرمایي چې آیا څوک شته چې زما نه څه وغواړي او زه یې ورکړم؟ آیا څوک شته چې زما نه بخښنه وغواړي او زه بخښنه ورته وکړم؟ دا د صحیح بخاري شریف حدیث. نو که څوک غواړي چې خپل د ګناهونو بخشش د خداوند متعال څخه وغواړي یا خپل حاجت د خداوند متعال څخه، نو هغه دې د تهجد د لمانځه اهتمام کوي. د تهجد د لمانځه وخت د ماخوستن لمانځه نه بعد تر صبح صادق پورې د تهجد د لمانځه وخت دی. خو بهترینه وخت یې د شپې دریمه حصه ده. اوس که څوک په مجلس کې ناست وي یا مطالعه کوي یا داسې کوم کار کوي، مزدوري کوي، نو هغه کولی سي چې د شپې 12 بجې، 1 بجه او داسې 10 بجې، 11 بجې د تهجد لمونځ کولی سي. د تهجد لمونځ څو رکعات دی؟ د تهجد د لمانځه کم مقدار 2 رکعاته دی او زیات مقدار یې دا 8 یا 12 رکعات دی. د تهجد لمونځ 2 رکعاته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي او دا عام نوافلو په رقم ادا کیږي. څنګه چې 2 رکعاته نفل ادا کوي داسې 2 رکعاته د تهجد لمونځ ادا کیږي.